سلام جوړ په خیر. دا وخت د ډګر کلي په غټه مقبره کې ولاړ یو. 2 ورځې وړاندې یو واقعه راغلی وه چې څه خلک نشیان د شپې راځي او زمونږ دا کوم شهدا چې دي، دا زمونږ کوم پاتې شوي خلک چې دي کلي دی، دا ترې په ارام نه دی. نو زمونږ د بونیر پولیس لین ته زما تر شا دلته غټ لین دی په یو میل کې دی. نو هغوی ته مونږ وایو چې دغه خلک د شپې راځي او دلته د شپې 1 به 2 بجې وایي چې تاسو موږ له اطلاع راکړئ. نو په دې کې خو د اطلاع څه نشته. دغه نشیان دي، دا کم آیس چسکي، د هغې کې کم استعمال شیزونه چې راځي، نو دا په کلي کې یو څو کسان کوي. نو تاسو ته معلوم هم دي دغه خلک چې دی، دغه د دې علاقې خلک دی. پکار ده چې دا خلک یې رومبې پوهه کړي. د دوی دا فکر کوي چې په دې قبرونو کې دا د 13 کالو 40 کالو مقبره ده. نو دا خو د خلکو د وړاندې خبره ده چې دلته نه مسلمانان یو مونږ ټولو په دې مقبره کې چې څومره خلک دي، دلته نه سره شته او نه خزانې شته. دغه خلک دا فکر کوي چې په دې کې خزانې دي او سره دي او سپین زر دي. ډېر وخت نه مونږ دا خبرې اورو او دا د دې زمونږ د دې کوم شهدا چې دي او کوم پاتې شوي خلک چې د دوی دغه قبرونه کني او وایي چې په دې کې خزانې دي. د شپې په دې جمعې په دې شپو کې ناوخته راځي. مهرباني دي د ډګر پولیس وکړي، پولیس لین، چې په دې سخته کاروایي واخلي. دغه کوم کسان چې ناوخته راځي دغه دې راونیسي.